د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د کرکټ 2023م نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغان کرکټ ملي لوبډلې له مشر راشد خان سره په ټلیفوني خبرو کې دغه بریا مبارکي ورکړې ده. مولوي امیر خان متقی په خپل خبرو کې راشد خان ته ډاډ ورکړی او ټینګار وکړ چې زموږ سیاست پالیسی دا ده چې لوبې له سیاست څخه جلا ووسي او د لوبغاړو پر لا هڅونې خبرې وکړي. داسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو دا یو ډېره لویه بریا ده او د نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری دی، یو لویه خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خو دا سیاست او پالیسي ده چې لوبې باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږئ ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډېرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه راګرځي. دا ټولو کې د تاسې خیر ده. دغه بریا په کور دننه او بهر د افغانانو له لوري په جشنونو او خوښیو سره لمانځل شوې ده او په دې لړ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. سرپرست وزیر د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړه چې افغان لوبغاړو چې کومې بریاوې ترلاسه کړي دا هم ستره خبره ده او ټولو لوبغاړو ته یې ډاډ ورکړی دی. نو دا چې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله هڅه ساتي، تاسو ته د مبارک وي، ټول افغانانو ته د مبارک وي او الله تعالی د نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبې صفات دي، هغو کې بریا درته غواړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط. الله تعالی مو له بریاو نه برخمن لره، خدای تعالی م کامیاب راستانه که. همدغه کامیابۍ چې دا اوس حاصل شوې دا هم ډېرې لویې لاسته راوړنې دي چې د افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همداسې سرلوړي لري. ډېره مننه. ټولو ملګرو ته د ما لخوا سلامونه وایه، ټولو ته مبارکي ورکړه او الله تعالی م کامیابه لره. په دې ټلیفوني خبرو کې راشد خان د سرپرست وزیر څخه په مننې سره وویل چې ټول لوبغاړي د راتلونکو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او زیاته کړه چې په راتلونکو لوبو کې به د افغانستان نوم لا ځلوو. انشاءالله موږ به کوشش هم دا هدف هم دا دی چې ښه وځلیږو، خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همدغسې ښه وځلیږو او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه موږ ته دعا کړې ده، موږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هیواد ته نورې خوشحالۍ راوړو. دغه راز د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف افغان ولس ته د مبارکۍ ترڅنګ وایي چې پای لوبې ته د افغان لوبډلې رسیدل تاریخي خبره ده. له هر څه نه مخکې دغه سر په سر د بریاو مبارکي د افغانستان محترم ولس ته وایم، ټولو ولس ته مبارکي وایم. فرد ته د افغانستان د سترو بریاو د دې تاریخ جوړونکو بریاو مبارکي وایم. ترڅنګ باید ووایم چې د موږ لپاره خو ډېر زیات ارزښت لري د یو لوبغاړي په صفت چې پخوانی لوبغاړی پاتې شوی یم. اوس د ادارې د یو مسؤل په صفت باندې په داسې لاسته راوړنو باندې ویاړو او دا یو تاریخ دی د افغانستان لپاره. نړیوال جام سیمي فاینل ته رسېدل دا داسې عادي خبره نه وه، نه داسې وړه خبره وه. غټ ستر ټیمونه مات کړه. د افغانستان لپاره د توپ وهنې په برخه کې رحمان الله ګربز 43 او راشد خان 19 منډې جوړې کړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا نوین الحق او راشد خان د سیالې لوبډلې څلور لوبغاړي له میدان څخه بهر کړ او نوین الحق د دغې لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د یادونې وړ ده چې افغان زمریان به د کرکټ روان نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې ډګر ته ښکته کیږي.